نو مقصود می دا دی چې هر انسان ته الله تعالی په دنیا کې زندگی ورکوي، خو هر انسان په دنیا کې په خپله زندگی کې د عزت طلبګار اوسیږي او د عزت د طلب دپاره ورځې روڼوي، ورځې ستړي کوي او شپې روڼوي او د دې دپاره محنت کوي او د دې دپاره منډې او ترنډې کوي. او ما درته ویل الله تعالی د عزت مختلفې لارې ایښي دي. څوک په مال و دولت کې عزت طلبوي، لیکن ډېر ځله مال و دولت د انسان د ستړیا سبب وګرځي. څوک په منصب و په حکومت کې عزت تلاشي چې زه به لاس ته حکومت و منصب راوړم، زه به عزتمند سم، لیکن ډېر ځله منصب و حکومت د انسان د ذلت او د رسوایي ذریعه وګرځي. لیکن که بهترین د عزت لار ده او د عزت بهترین مرتبه ده او که څوک حقیقي عزت غواړي، هغې الله تعالی په علم کې ایښی دی، ځکه دا د انبیاو خاصیت دی، ځکه دا د انبیاو صفت دی او دا هغه شی دی، دا هغه صفت دی چې د دې په خاطر الله تعالی انبیاو ټول ته عزت ورکړی دی. نو ځکه د انسان دپاره زندگی په داسې شکل تیرول چې په خپله باندې چې څومره ضروریات د زندګۍ دي، د علم په تلاش، د علم په شکل د هغې تلاش کول او د خپلو بچانو خیال ساتل او پر دې خپلو بچانو باندې شفقت کول. او د شفقت طریقه یې دا ده چې خپل بچان د قرآن سره، د علم سره، د الله د دین سره اشنا کول او د دې خپلو بچانو د حفاظت غم خوړل په دې ستړي حالاتو کې چې زما د الله په ذات قسم چې کومې فتنې د مځکې پر مخ راځي، یا زه کله دا وایم چې څومره خرابي په 10 کاله کې راغلې ده، په تېر 50 کاله کې نه و راغلې لکه په دې 10 کاله کې څومره چابکه راورسېده. د خپلو بچانو حفاظت کول او د حفاظت طریقه یې صرف قرآن کریم دی، علم دی او د قرآن کریم په تلاش او په علم کې د بچی زندگی چې تیره سي، الله تعالی د هغه بچی د فتنو څخه حفاظت کوي. الله تعالی دې دا څو خبرې زموږ او ستاسو په دې مخ راوړي.